سلام دوستانو کوشش کوو چې له شمسیانو څخه ډایرکټ چیلای یا بخاري ګرمه کړو چې څنګه کیږي که یا چې بغیر انویټر یعنې کوم انویټ شی نه ورته تړو. لمر تاسې ته ښکارېږي چې اسمان وریځ ده او لمر کمزوری ده، نو ګورو چې له شمسیانو څخه ډایرکټ چیلای ګرمیږي که یا. ښه برق خو تاسې وینئ ډېر برق د شمسیانو رارایي ده، دا خو که چېرته انویټ وای تاسې ته معلومات کېږي، په خپله دلته بیا انویټ بندېږي. که چېرته انویټ وای او موږ داسې شارټ ورکړو نو انویټ بندېږي. نو انویټ نشته، د شمسیانو برق موږ ډایرکټ ورکړی ده، چیلای ګورو چې د تارونه ګرمیږي که یا. د چیلي تارونه په ګرموالي رالو، تاسې ته به ښکارېږي که یا کم سره سو ګرم سولو. نو که لمر تیز وي زورور وي بیا یې ډېر تیز ګرموي. نو که چېرته موږ په انویټ ډارېږو یا د انویټ پروګرام نسو کولی چې د کور لپاره یې برق لپاره وکاروو، یوازې بخاري او دغه سپرنګي چیلای چې کوم ده دا موږ کولی سو چې په شمسیانو ډایرکټ وچلوو او کار ورڅخه واخلو. د شمسیانو 2 لاینونه راواخلئ او ډایرکټ یې دې چیلي ته ولګوئ، خو د کنټرول لپاره چې کوم څوک برق ته شاټن نه کړي وروي نو دغسې مه راخلئ، یو ساکټې ته یې وتړئ چې خطرناکه نه وي. نو دا چیلای تاسې ته ښکارېږي خوندور یې ګرم کړو، په دې رقم سره بخارۍ کې هم دا سپرنګان کارول سوي دي، هغه بخارۍ هم ګرموي. د نورو شیانو نسم ویلی چې ما تجربه نه ده ورباندې کړې، خو چیلای او بخارۍ ورباندې ډایرکټ په شمسیانو باندې ګرمیږي. او که چېرته تاسې په انویټ پروګرام باندې نه پوهېږئ یا پروګرام نسئ کولی یا انویټ بندېږي او یا په انویټ ډارېږئ چې انویټ خراب نشي، نو تاسې ډایرکټ کولی شئ چې چیلای او بخارۍ له شمسیانو څخه وچلوئ. دوستانو که مې ویډیو خوښه سوي چینل سبسکرایب کړئ، ویډیو لایک کړئ، ښایسته کمنټ ورته ورکړئ، د نورو ویډیو لپاره له موږ سره پاتې شئ. الله مو مل شه.